څوک وایي یاره د ورځې 8 ګیلاسه اوبه څښل پکار دي، څوک وایي د ورځې 6 ګیلاسه اوبه څښل پکار دي، څوک وایي 10. هر سړی د خپل ذهن مطابق خبره کوي. په دې باندې خبره کوو چې یو انسان له څومره اوبه څښل پکار دي. هر انسان ته د هغه د نیډ مطابق، د هغه د ضرورت مطابق اوبه څښل پکار دي، چې انسان د څومره ضرورت دی هغومره اوبه وڅښي. اوس یو انسان دی هغه به ډېر زیات کار کوي، د هغه کار دغه ډیوټي به داسې چې هغه به سخت وي، نو هغه ته به د ډېرو اوبو ضرورت وي. هغه ته د 8 ګیلاسه نه هغه ته به د 20 ګیلاسه اوبو ضرورت وي. دومره سخت کار وي چې هغه ته به د ډېرو اوبو ضرورت وي. یو انسان دی چې هغه لږ معمولي شان کار کوي، نو هغه ته به د 15 د 6 د 8 د 10 ګیلاسو اوبو ضرورت وي. یو داسې انسان دی چې هغه هیڅ کار نه کوي، اوزګار ناست دی، نو هغه ته به د لږو اوبو ضرورت وي. نو دا ضروري نه ده چې خامخا هر انسان ته د 8 ګیلاسو اوبو ضرورت وي یا هر انسان ته د 10 ګیلاسو اوبو ضرورت وي. دا په هغه انسان باندې ډیپینډ کوي چې ته د څومره اوبو ضرورت شته دی. بیا انسان ته د خپل تشو امتیازو د رنګ نه هم پته لګي چې ما ته د اوبو ضرورت شته که نه، ما کې د اوبو کمی دی یا ما کې اوبه سیوا دي یا زه په اوبو باندې برابر یم. دا انسان ته د خپل تشو امتیازو د رنګ نه هم پته لګي. کله چې د انسان د تشو امتیازو رنګ سور وي یا ډېر زیات زیړ وي، نو دا د دې علامت دی چې د انسان کې د اوبو کمی دی. ځکه دا د تشو امتیازو رنګ یې سور شوی دی یا ډېر زیات زیړ شوی دی، نو د انسان کې د اوبو کمی دی. بیا د انسان له اوبه څښل ډېر پکار دي. که د کوم انسان د تشو امتیازو رنګ دا زیړ دی، هلکه شان زیړ دی، معمولي شان نری زیړ دی، نو دا د دې علامت دی چې د انسان کې د اوبو مقدار پوره دی، برابر دی. بس دی چې څومره اوبه څښي دا د ده لپاره پوره دي. که د یو انسان د تشو امتیازو رنګ سپین دی، د اوبو په شان دی، لکه څنګه چې د اوبو رنګ دی د دې په شان دی، نو بیا د دې نه دا پته لګي چې دې انسان کې د اوبو مقدار سیوا دی، ځکه د تشو امتیازو رنګ د اوبو په شان شوی دی، کې اوبه سیوا شوي دي په دې انسان کې، دله اوبه لږې کمول پکار دي. نو هر انسان ته د هغه د تشو امتیازو د رنګ نه هم پته لګي چې ما ته اوس د اوبو د څښلو ضرورت ډېر دی که نه دی، شته دی که نشته دی. خو د هر انسان دپاره دا خبره کول چې هر انسان د 8 ګیلاسه اوبه څښي یا هر انسان د 10 ګیلاسه اوبه څښي یا هر انسان د 6 ګیلاسه اوبه څښي، نو دا ټیک خبره نه ده. ځینې انسان به کار ډېر کوي، هغه ته به د ډېرو اوبو ضرورت وي. ځینې انسان به کار نه کوي، هغه ته به د لږو اوبو ضرورت وي. تاسو ته ما وویل هر انسان ته د هغه د ضرورت مطابق د اوبو ضرورت دی، او د هغه دپاره بهترینه طریقه دا ده چې تاسو د خپلو تشو امتیازو رنګ ته وګورئ. که ډېر زیات سور دی اوبه ډېرې کوي، که معمولي شان زیړ دی بیا ټیک دی، برابر دی، بیا د اوبو ډېرولو ضرورت نشته. او که د تشو امتیازو رنګ د اوبو په شان دی، د اوبو په شان ته شوی دی، نو بیا به تا کې د اوبو مقدار سیوا دی، بیا لږې کمې که.